سلیمه. صبر وکړه زه در سره مرسته کوم. اړتیا نشته زه خپله وړم. هیله کوم اجازه راکړه. هیله کوم. کورنۍ دنده دې کړې زویه؟ علي تا ته وایم زما خبره اورې؟ کورنۍ دنده مې نه ده کړې. هسې هم وروسته له دې ښوونځي ته نه ځم. داسې نه کېږي. ښوونځی ستا لپاره ډېر مهم دی او تر څو چې پلار مې نوي آزاد شوی ښوونځي ته نه ځم او کورنۍ دنده مې هم نه کوم. پوهه شوې؟ سمه ده. که پلار دې د تل لپاره بندي شي بیا څه کوې؟ که پلار مې د تل لپاره بندي شي او که زر تر زر آزاد نشي هغه وخت بیا زه تا هېڅکله نه بښم مورې. په دې اړه مو پخوا خبرې کړې وې. باید ښوونځي ته لاړ شې او کورنۍ دنده دې ترسره کړې. سمه ده. اوس د دې وخت نه دی چې د ماشوم په څېر ضد وکړې. هسې هم ډېره غمجنه یم. ته خو راباندې فشار مه راوړه. عثمان توان ولري صحرا ته به د خپلې لور په توګه پیژند پاڼه جوړه کړي. ډېر په غوسه شو او وی ویل هیڅ چیرته هم نشي تللی. اصلي لوري هم دلته پاتې کیږي. هغه فکر کوي چې صحرا په ډېر سخت حالت کې ده خو نه پوهیږي چې اصلي خبره څه ده. که پوشي سبا وشي هغه سړی هیڅ نه بدلیږي. عثمان خو ښه پیژنې. په شکران مو باور وکړه خو هغه د خپل خاوند او زامنو په وړاندې نشي درېدلی. شکر دی چې سلیم لږ څه ښه شوی او له صحرا نه لرې تللی. کنه نو هر څه به خراب شوي وو. ښه ده. هغه هم زما بریا ده. سبا د فزیکي درملنې مرکز ته ورځو. بیا د فرنیچر ټاکلو لپاره ځو. سلیم د همدې واده ته قانع که لوري. آفرین دې وي پته. ښه د نیټې کار مو څنګه که؟ په دې اړه مو خبرې کړي؟ سلیم وایي په پسرلي کې نه په اوړي کې واده کوو. هسې همدا کارونه چې زه وینم کیدای شي تر همغه وخته پورې خلاص شي. ته خو پوهېږې زه له پخوا تیار شوي توکي نه غواړم. غواړم هر څه زموږ په خوښه او زموږ لپاره نوي جوړ شي. کومه خبره نه ده. دومره په تمه شوې یو کال نوره هم په تمه شه. اوس خو حسنه بدې ورځې تېرې شوي. سلیم هم واده ته قانع شوی. وروسته له دې زموږ کار اسانه دی. علي ویښ شوی زویه ښوونځی در باندې ناوخته کیږي. علي ته لکه چې ښوونځي ته نه یې تللی. هغه دی راغی.
عرب هلکه تا خو ویل چې بیکوسته ځئ بیا هم همدلته پاتې شوئ وګوره که کور ته اړتیا لرئ ماته ووایه یو څو ورځې به مو کره واوسئ هسې هم کور کې کوټې ډېرې دي ته له خپل حد نه تېرېږې توبه ولې په غوسه کېږي تا خو ویل چې موږ بیکوسته کډه کوو ایتا له تا سره وروسته خبرې کوم علي وګوره پوهېږم چې په یو سخت حالت کې ژوند کوې خو دا هر څه به تېر شي په ژوند کې به ښې ورځې هم راشي داسې کارونه مه کوه چې درته ستونزې جوړې کړي نه تاسو ته او نه هم ستاسې نصیحت ته اړتیا لرم ما یوازې پرېږدی باز دی علي تاسو اندېښنه مه کوئ موږ اوس ورپسې ورځو سمه ده ډېره مننه اوسګې ایفا یو ځل دلته راشئ څه شوي ښوونکیه باید هغې سیالۍ لپاره تیاری ونیسئ ما د کتابونو لست جوړ کړی دا کتابونه باید ولولئ او هغه بورس کې بریالي شئ او بل چېرته هم کار ونه کوئ که کوم څه ته مو اړتیا درلوده نو لومړی ماته ووایئ سمه ده ښوونکیه هله نو وروره غواړم تا ته یو څه ووایم خو ډارېږم چې بد فکر ونه کې ولې داسې وایې الیف ولې به بد فکر کوم هله ووایه هغه زما کوټه لږه بې نظمه ده څنګه ووایم غواړم په خپله خوښه مې خپله کوټه جوړه کړم که یوه المارۍ ولرم ښه به وي بیا به خپل ټول توکي هلته ایږدم هر څه ته چې اړتیا لرې زه یې درته اخلم خور جانې نه نه نوي شیانو ته اړتیا نشته په کور کې به کیدای شي یوه المارۍ وي او زه به همداسې احساس ونه کړم چې ستاسو د اوږو بار یم دا ته څه وایې بل ځل ته داسې خبره ونه کې سمه ده هر څه چې ستا خوښوي هماغه اخلم ته زموږ د اوږو بار نه یې بل ځل ته داسې ونه وایې سمه ده ژوندی اوسې وروره هله راځه چې وګورو کور کې داسې څه شته چې زموږ په کار وي هر څه چې کامو بیا یې درته اخلم سمه ده هله راځه چې کار پیل کړو خیرت دی د چا لپاره دومره تیاری نیسې زه ځم چې له خانم شاه سره خبرې وکړم د هغې مخې ته درېږم دا ځل مې پرېکړه جدي ده چې د خپل زړه خبره ورته کوم آفرین زویا هم دا کار له تا سره ښه ښکاري ته خو د سلو کلونو تجربه لرې کاکا دا کار څنګه کېږي له خو راته ووایه د دې خبرو کولو لپاره باید بیرته خپلې ځوانۍ ته لاړ شم په تا بده ولګېده هسې یوه خبره مې وکړه ځکه چې ته په دې کارونه ښه پوهېږې هیله کوم راسره مرسته وکړه ته راته ووایه زه له خانم شاه سره څنګه چلند وکړم وګوره له لطیف جان سره باید ښه چلند وشي د مثال په توګه باید سترګو ته ونه ګوري تاسې او موږ باید په جمله کې وکاروي هغه چې راغله باید ته ودرېږئ او څوکۍ ورته جوړه کړې تر څو چې هغه ناسته نه وي ته باید کښېننې لطیف جان سره ښې خبرې سترګو ته یې ونه ګورم څوکۍ ورته جوړه کړم وای 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 ته ډېر هوښیار یې عثمان کاکا شکران ترور دی هم همداسې خپله کړې وه که څنګه هو موږ هم ځواني تېره کړې د شکران ترور د زه خوښ شوی وم د ځان لپاره یې مناسب وګڼلم که د چا زړه نه وي بیا دا کارونه نه کېږي یعنې ته وایې چې دا کار دومره اسانه نه دی ښه نور ووایه دوام ورکړه کله چې هغه خبرې کوي داسې ورته غوږ نیسه لکه د نړۍ تر ټولو مهمه خبره چې اوري او مداخله پکې مه کوه بیا د هغې ستاینه هم وکړه ستاینه یې وکړم ووایه ډېر ښه دې وویل ووایه ډېر ښه معلومات دې راکړل سترګې دې ترې مه اړوه ورباندې پام کوه هغې ته ګلان یوسه آفرین هغې سره ښه چلند کوم څوکۍ ورته جوړوم
ورته وایم چې ډېره ښکلې. نه نه داسې نه وایم، نو څه ووایم؟ هو تاسې څومره ښې خبرې کوئ، څومره ښه معلومات دې راکړل، وروسته بیا څه ووایم؟ نه ستاسو ویښته څومره ښکلي دي. هو تاسې څومره ښکلی اندام لرئ. اوه اوه هله نو. دا خونه ده. جمعه ته تګ مې هم هیر شو. خدایا تاسې نه دی لیدلی؟ نه موږ نه دی لیدلی. فکر کوم چې نن ښوونځي ته نه دی راغلی. سمه ده، ډېره مننه. دا هلک به چېرته تللی وي؟ هلکانو علي مې لټوو، نن تاسو هغه نه دی لیدلی؟ هماغه علي چې پلار یې قاتل دی، هغه هلک ولې لټوي؟ او تاسو دغه څه کېږئ؟ یعنې په ښوونځي کې علي ته داسې وایي، هغه ته د قاتل زوی وایي. علي ودرېږه، چېرته ځې؟ هیله کوم موږ ته په تماشه. ودرېږه چې خبرې وکړو. خبرو ته اړتیا نشته، ما په ارامه پرېږدئ. هیڅوک هم نه پوهیږي، زه باید یوازې پاتې شم. نه علي، موږ ستا په حالت ډېر ښه پوهېږو، خو هېچا ته ژوند اسانه نه دی. وګوره موږ هم د ښه ژوند لپاره هڅه کوو، باور لرو چې یوه ورځ به هر څه سم شي او ښه ژوند به ولرو. د کومې ستونزې پر وړاندې ودرېږم؟ تاسې وانه اورېدل چې هغوی ما ته څه وویل؟ زما پلار قاتل نه دی، خو هغوی هېڅکله هم دا خبره نه مني. د هغوی لپاره به زه تل د یو قاتل سړي زوی ښکارم. دا خبره یوازې تا ته نه ده شوې علي، ما ته مرزرې وایي چې ستا پلار یو شرابي سړی دی. خو پوهېږې زه څه کوم؟ زه د هغوی خبرو ته ارزښت نه ورکوم. د دې لپاره چې دومره کوچنی فکر لري، په هغوی مې زړه سوځېږي. زړه دې سوځېږي؟ زه له هغوی نه کرکه لرم. ته پوه نه شوې، که د هغوی خبرو ته ارزښت ورکړې نور به هم تا په تنګ کړي، خو که خبرو ته یې غوږ ونه نیسې، یو څه موده وروسته بیا هغوی پخپله غلي شي. هله راځه چې ځو، ناوخته کېږي. تاسې لاړ شئ، زه غواړم یوازې پاتې شم. خو دا مه هېروه، موږ ستا ملګري یو، سمه ده؟ د لیدو په هیله. اصلي علي نشته، نن سهار مې د هغه کوټه ولیدله، تللی و. ډېره اندېښمنه شوې یم، کېدای شي سلیم ښوونکی خبر وي. ته هغه ته په تمه یې؟ سلیم له سهار راهیسې ما سره دی، اوس لاړ چې له خپلو زده کوونکو سره وګوري. فکر نه کوم چې له علي نه خبر ولري. او هو ته چې د هغه مور یې نه پوهېږي چېرته دی، نو هغه به څنګه پوه شي؟ رښتیا وایې، بخښنه غواړم، ډېر وخت کېږي ستا پوښتنه مې هم نه ده کړې. څنګه یې؟ ډېره ښه یم. اوس له سلیم سره د فزیکي درملنې لپاره ځو، بیا فرنیچر ټاکو. سلیم په دې ورځو کې هیجاني دی. که رښتیا وایم زه هم ورته حیرانه پاتې یم. هغه غواړي زر خپل کور جوړ کړي. ډېر ښه، په هر حال زه علي پسې ځم. تاسې ته ښه ورځ غواړم. ژوندی اوسئ، او وروسته به بیا دوام ورکو. سمه ده؟ سمه ده. سمه ده.
ښه درس ولرئ. غواړي د سلیم لیدلو لپاره پلمه پیدا کړي. زما کار خلاص شو، لاړ شو. هغه تر اوسه خو لا وخت شته. څنګه به یو چې یو ګیلاس قهوه وڅښو؟ سمه ده، زه یې راوړم. او هو، علي خو به نه وي راغلی؟ هغه لږ څه مخکې له خپلو ملګرو سره له ځای تېر شو. بوره ډېره وچه وه. سمه ده. او هو، مدیر صاحب سره کار لرم، له هغه سره ګورم او بیا راځم. سمه ده. تاسو علي لیدلی؟ هغه چیرته دی؟ څه شوي؟ که په کوم څه پوهېږئ راته یې ووایئ، بیا یې له چا سره شخړه کړې؟ نه سهرا ترورې شخړه نه ده کړې، خو غواړي چې یوازې واوسي. ښه نو اوس چیرته دی؟ د سیند غاړې سره دی، موږ یې بېرته راولېږلو. ویې ویل نه غواړم څوک ووینم. او سلیم ښوونکیه، په خیر راغلی. خیر اوسې. مزاحمونه اوسم. والله زه لږ کار لرم، خو په هر حال څه خبره ده؟ ویل مې چې په سیالۍ کې د دفاع اوزګه د شاملېدلو اسناد راغلي. هی سیالۍ هم وکنه. زما هیر شول چې هغه پاڼې پوهنې وزارت ته ولېږم. ته خو پوهېږې چې زما کارونه ډېر زیات دي. یعنې څنګه؟ دا سیالۍ د هغوی لپاره څومره مهمه ده؟ داسې یو کار څنګه هیرولی شئ؟ فکر نه کوم چې ډېر به خفه شي. هغوی په خپله پوهېږي چې د سیالۍ کې نه بریالي کېږي، او هو په سیالۍ کې به یې هسې وخت ضایع شوی و. ورېنداره مې په غوسه نشي چې د هغې المارۍ مې واخیسته. ولې به غوسه شي؟ هسې هم هغې غوښتل چې نوې المارۍ ځان ته واخلي. زه راغلم. د لیف کوټه کې یو نیسان. ته دلته څه کوې احمده؟ ستا غوښتنه هم پوره شوه. تا ته نوې المارۍ اخیستی شم ځکه چې ستا المارۍ مې الیف ته ورکړه. ولې مو داسې یو کار وکړ؟ ما تا ته ویلي وو. ومې ویل لومړی باید له ورېندارې نه پوښتنه وکړو. وګوره زموږ د دې کار لپاره په غوسه شوه. بښنه غواړم، بیرته یې درکوم. نه نه، اړتیا نشته. زه نیسان ته نوې اخلم. اوس دا ستا ده. همداسې نه ده نیسان؟ البته. ډېره مننه ورېندارې. سوو تو به خدایا ډېره ښکلې یې. نه داسې باید ونه وایم. عثمان کاکا وویل باادبه اوسه. نه نه، ویې ویل لطیف جان سره ښې خبرې وکړه. په هر حال هلته چې لاړې هر څه به په خپله سم شي. کور کې نشته. زه هیڅ ښه قسمت نه لرم. څه دي؟ زما په فال دې باور ونه کړو، خو اوس دې وخته خپل قسمت پیدا کړ. هغه بدبخته جلۍ څوک ده؟ هغه ما دا کارونه تقدیر پورې اړه لري. یوه شېبه تا بدبخته وویل. څوک چې ټول عمر ستا په څېر یو سړي سره تېروي نو هرومرو به بدبخته وي. زه به اوس لاړ شم. له هغې جلۍ سره چېرته وینې؟ په هدیره کې، یعنې د مور د قبر لیدو ته ورځم. دا ګلان مې د هغې لپاره اخیستي. خدای دې هغه وبخي، خدای دې جنتونه ورکړي. آمین. ژوندی اوسې.
رجایي څه دې وکړل لیوانی رجایي لیوانی رجایي کم عقله زویا ته دلته څه کوې مورې زه دې څنګه پیدا کړم زه پوهېږم چې ته څه احساس لرې څه پوهېږې چې زه څه احساس لرم ما په ارامه پرېږده نور ما پسې مه راځه زه ستا مور یم که د نړۍ بل کونج ته هم لاړ شې زه درپسې درځم دا خبره مه هېروه پرته له تا ژوند نشم کولی ته چې داسې خفه اوسې زه څومره خفه کېږم پوهېږې ته هم ما مه خفه کوه موږ خو مجبور یو چې داسې یو ژوند وکړو پلار مې وبخه راځه چې له دې ځای لاړ شو او ښه ژوند ځان ته جوړ کړو دلته ډېره ښکلې ښکاري مبارک دې وي ایلیف مننه کوم ورور جانه نه پوهېږم څنګه درته ووایم خو ځینې شیان هغسې نه دي څنګه چې ته وینې یعنې څه یعنې الیف له ما سره ضد کوي اصلي موخه یې هغه المارۍ نه وه د هغې موخه دا ده چې ما په غوسه کي که نه نو هغه المارۍ هېڅ په کار نه وه نیسان زه پوهېږم چې ته په حساس حالات کې یې د امیندوارۍ په حالات کې داسې شیان نورمال وي او ما او تا پخوا همداسې جنجالونه کړي وو تا فکر کړی و چې زما په ژوند کې کومه بله ښځه ده همداسې نه وه که زما په ځای هر څوک وای همداسې فکر یې کوه زه نه غواړم چې تا ته څه ووایم خو هیله کوم د ایلیف په حالات ځان پوه کړه آسان ژوند یې نه ده تېر کړی په خپل ژوند کې یې ډېرې ستونزې ګاللي خو اوس باید اجازه ورکړو چې په خپله خوښه ژوند وکړي خارجایي څه مو وکړه لیدنه مو څنګه وه نه عثمان کاکا له ما نه هېڅ هم نه جوړېږي نه مې خبرې وکړې او نه مې ګل ورکړه هغه شېبه مې ژبه بنده شوه هېڅ مې ورته ونه ویل اندېښنه مه کوه دا یو عادي حالت دی په اصل کې که په ارامۍ د خبرې کړې وای بیا به حیران شوی وم ښه نو اوس څه وکړم هر ځل به هم داسې هیجاني شم او هېڅ به ورسره خبرې ونه شم کړی دومره زر ماته مو منه خپلې خبرې د لیک له لارې ورته وکړه کومې خبرې چې سړی په خپله ژبه نشي ویلی ښه به وي چې د قلم په ژبه ولیکي ژوندی اوسې عثمان کاکا والله رښتیا دې وویل همدا اوس زم قلم او کاغذ رااخلم همدا اوس زویا قربان دې شم که د مور په توګه در باندې لږ هم حق لرم د دې سړي دعوا پرېږده پرېږده هر څه چې کېږي ودې شي هی د قاتل زویا ته ډاډه یې چې جابر ستا اصلي پلار دی ته خو ډېر ډاران هلک یې هغه ته هېڅ ورته نه یې پرېږده هغه ستا د غوسه کولو لپاره دا خبرې کوي راځه چې لاړ شو هالنو د مور خبره دې واوره او خپل کور ته لاړ شه هېر دې نشي یو ګیلاس شودې هم وڅکې علي زویا ته څه کوې یې زویا یې تا څه شوي غوښتلې پتیګه مې وولي که سر مې نه وای ټیټ کړی سر به مې مات و یو هم دا کار مو کم و
تاسو ځان ته څه فکر کوئ ځای ورک شئ سمه ده میرال سمه ده چیغې مه وهه شکر ده عید باندې څه نه دي شوي پولیسو ته زنګ وهه باید د دې کار سزا وګوري سمه ده مورې ښه یم هسې هم زه په تیږهونه لګېدم خو که سر مې نه وای ټیټ کړی اوس به په روغتون کې و نور نه زه دوی نشم زغملی مور او زوی دواړو زموږ ژوند تباه کړی لومړی په خپل کور کې یو قاتل پټ کړی و اوس یې زموږ په کورونو بریدونه هم پیل کړل دوی ته باید پولیس سزا ورکړي پولیسو ته زنګ وهم زنګ ووهه یته زویه علي ولې ته په تیږه وویشتلې تا کوم څه ورته وویل چې په غوسه شو ناشکران ترورې ما هیڅ هم نه دي ویلي ما دلته خپل خواړه خوړل لیونی دی رواني دی بې له کومې خبرې زه په تیږه وویشتلم علي علي څنګه ښکارې زینب ښکلې شوې که نه ډېره ښکلې شوې زما د کوټې نه مو ښکلې شوې زه مې خپلې ترور سره اوسېږم زینب جانې راشه چې نور توکي درته ښکاره کړم وګوره دلته مې د عکسونو البوم ایښی دی هر کله چې وغواړې دا کتلی شي ورور جانه دروازه بندولی شي نه غواړم غږ د باندې لاړ شي او رینداره مې راویښه شي زینب جانې وګوره دلته نور شیان هم شته هر څه چې کېږي ستا له امله کېږي که پلار مې د بکلی وای اوس به وخته له دې ځای تللي وو بیا به مجبور نه و چې له داسې خلکو سره مخامخ شو زویا سمه ده ارامه اوسه هیله کوم چغې مه وهه هله راځه چې لاړ شو هله علي زویا لږ ارامه اوسه که داسې وکړې ستونزه به نوره هم لویه شي او موږ به هم خفه کړي پولیس راغلل زویا هیله کوم نور نو غلی شه سمه اندېښنه مه ده کوئ مهربان سهرا زه خبرې کوم هیله کوم تاسې ارامه ارامه اوسه اوسئ. ارامه اوسه نور څنګه یې کارونه څنګه دي ډېر شکر دی ښوونکیه ښه دي ښه ده ښه ده یاسین څنګه دی خپل درسونه لولي ستاسو له برکته ښوونکیه د پخوا په پرتله اوس خپلو درسونو کې ډېر تکړه شوی اوس هغه ډېر بدل شوی دی ښوونکیه ګرانه مور مې یو موډل راته ښکاره کړی و هغه مې هېر شوی چې کوم یو موډل دی زه یو ځل ورته زنګ وهم او پوښتنه کوم ښه سمه ده بلې مورې څه شوي لږ ارامه اوسه چغې مه وکړه خبرې وکړه سمه ده سمه ده سلیم ته نه وایم خو توبه توبه دا هلک لیونی شوی دی که څنګه شکر دی چې په هېڅ څه نه دي شوي مورې سلیم راځي تلیفون بندوم خدای په امان هله راځه چې یو ځای وګورو سمه ده له دې هلک نه شکایت لرم امر صاحب زما زوی په تیږه وویشته او په کورې برید وکړه میرال میرمنې هیله کوم خیر دی شکایت مه کوئ یوه غلطي یې وکړه هر څومره مصرف چې کېږي زه یې درکوم وګورئ تاسې هم زوی لرئ ورته ووایئ چې زما زوی ځان سره بونیزي هیله کوم هر څومره چې په تاسو زړه وسوځوو تاسو په خبره نه پوهیږئ امر صاحب د هغه پلار قاتل دی وینئ هغه ته ورته د ځکه داسې کارونه کوي علي علي زویا زوی مې بیایي یو کار وکئ اندېښنه مه کوئ سهرا مېرمنې زه خبرې کوم خو لومړی باید علي ارامه شي امر صاحب لږ څه خبرې کولی شو زویا زویا میرال ته یې هم وبخه خپل شکایت بیرته واخله هغوی هم پښیمانه شوي دي ډېره ګناه لري میرال اصلي راځه چې لاړ شو د درملو وخت دی را رسېدلی وروسته به بیا بیرته راشو خو څو نوي ماډلونه لا پاتې دي چې ویې ګورم که 2 ساعته ناوخته شي هم کومه خبره نه ده نه داسې مه وایه روغتیا له هر څه نه مهمه ده وروسته به بیا راشو او وبه یې ګورو نه هیله کوم سمه ده لاړ به شو خو لږ وروسته به لاړ شو که اوس لاړ شو بیا هم مجبوره یو چې دلته راشو هیله کوم زما خبره ومنه سمه ده خو لږه بیړه وکړه اصلې خورې سلیمه وروره تاسې دلته څه کوئ د هارون کاکا په کور کې هغې سوریې ښځې او زوی یې
ګډوډي رامنځته کړې پولیس همالته ورغلي ډېره ګډوډي رامنځته شوې وروره یعنې څنګه توبه توبه ژوندی اوسې حکمته دا خلک داسې حاله کار د خلاص کول مونځ ته ځو عثمان کاکا پوهېږې دا د لیک کار څومره سخت دی واله په ټول عمر کې مې دومره لیکنه نه وه کړې که زه مې مور لیدلی وه اوس به په ژړا وه ویل به یې زما زوی سړی شوی او قلم یې لاس کې اخیستی هو زویا دا مینه ده پخوا زمانو کې فرهاد د شیرین لپاره غرسوری کړی و فرهاد څوک دی زموږ د سیمې فرهاد یادوي خانو اوس خو مې دا لیک ولیکه عثمان کاکا څنګه یې هغې ته ورکم که د کور دروازې ته یې ور وړم هلته هم نه کېږي ماشومان به یې پیدا کړي هغه دی تاتو دلته راشه څو ورځې کېږي چې زه ستا دوکان لټوم دوکان مکان نو اوس پرېږده آیا غواړې چې د خیر کار وکړې او ثواب وګټې ها وګوره دا لیک باید خانم شاه ته ورکړې خانم شاه یادوه هغه چې لږه چاغه ده ډېرې خبرې کوي هیڅ نه غلی کېږي سترګې داسې خوځوي پوه شوې د سیمې منشي په څېر ده په هرې خبرې پوهېږي پوه شوې سمه ده اوس دا واخله وګوره بیا کومه غلطي ونه کې هو زه یې هم درته ښکاره کوم چې هغه څوک ده خو بیا هم ډېر پام کوه پوه شوې د عینکو کې لاره سمه لیدلی شي ته یې راکه هو څنګه ښکارم عثمان کاکا رجایي عثمان کاکا ته لاړ شه زه هم درپسې درځم هله راځه بکسه یې وګوره له دنه غټ دی هله زر کوه میرال میرمنې هیله کوم زهرۍ کوم دا کار مه کوئ سهرا په داسې زارۍ کولو او شړا سره دا کار نه حل کېږي پوهه شه تر څو چې میرال خپل شکایت بیرته وانخلي علي نه خوشي کوي څه خبره ده علي تاسې دلته څه کوئ لږ نور به مو هم ځنډ کړی و مراده څه خبره ده پولیسو ولې علي نیولی ما ته مزاحمت مه کوه زه هڅه کوم دا کار حل کړم وګورئ امر صاحب هغه کوچنی دی ځکه یې غلطي کړې تاسې د میرمن میرال خبرې مه منئ هغه اوس په غوسه ده لږه چې ارامه شي بیا به یې وبخي او هو تاسې هم ځان مه په زحمت کوئ هغه د خپل شکایت بیرته واخلي موږ به هغه خوشي کړو هر کار د حل یوه لاره لري همداسې نه ده که اصرار وکړې تاسې به د دولت پولیسو ته د رشوت ورکولو په جرم ونیسو مراده هلته څه خبره ده توبه السلام علیکم وعلیکم سلام عثمان کاکا خیرات دی خلک نه دي راغلي یو دوه کسان راغلي فکر کوم نور خلک کوم بل جماعت ته تللي ځکه د صحرا ملاتړ کوو غواړي په دې توګه موږ باندې فشار راولي زما دوکان ته هم څوک نه راځي موږ باید هغه کار وکړو چې موږ سره ښه ښکاري او اړین وي احمده زویه لږ تر لږه خپل وجدان خو مو ارامه دی هره شپه چې خپل سر په بالغ ږدو په ارامه ویده کېږو همدا موږ ته بسنه کوي البته چې بسنه کوي خو زه ډارېږم چې د هغوی په سر کومه بلا رانه شي زموږ پیغمبر ویلي په یوې پاک لمنې ښځې تور لګول ډېره لویه ګناه ده په هر چا چې کوم عذاب راځي هغه یې د خپلې ژبې له امله ورباندې راځي ډېرې خبرې دي چې زموږ له خولې وځي د زهرو په څېر ځي او د خلکو زړونه ماتوي خو زموږ ورته پام نه کېږي عامر صاحب زه د علي ښوونکی یم پلار یې زندان کې د دې ورځو کې ښه نه دی
تاسې ښوونکي یې په ښوونځي کې هم همداسې کوي؟ نه په دې ورځو کې له ډېرو ستونزو سره مخ شو. زه هم ورسره نه وم، خو که زما لپاره کوم کار وي بیا هو ما سره نه وې که نه؟ ته بیا وایې چې ښوونکی مې یې. زویا ولې داسې کوې د خدای لپاره؟ مور ته دې ووایه چې خپل شکایت بیرته واخلي. دا کار هغې پورې اړه لري. دا چې سلیم ته هر څه ووایم دا هم ما پورې اړه لري. یې ته ما دننه وړای شې؟ موږ یوازې پرېښودلی شې؟ همدا اوس د شکایت بیرته واخله مورې. ولې اصلي؟ د دې لپاره خو باید سزا وویني. سزا دې ویني چې عقل سرته راشي. که شکایت دې بیرته وانخلې بیا مراد سلیم ته هر څه وایي. ته خو مراد ښه پېژنې مورې. ته ښه پوهېږې کله چې هغه په غوسه شي څنګه یو ځناور ترې جوړېږي. خورجانې د دوی په کارونو هیڅوک نه پوهېږي. یوې هڅه کوي چې سهاره له دې سیمې وشړي او بل یې هڅه کوي چې همدلته یې پاتې کړي. زه هم همداسې وایم. یوه ورځ وایي چې کډه کوو، بله ورځ بیا وایي کډه نه کوو همدلته پاتې کیږو. والله د دوی په کارو باندې هیڅوک نه پوهېږي. خیرت دی کاکا، زما لپاره دی. اوی خانم شاه داسې ښکاري چې کوم نوی او پټ مجلون هم لرم. تاتو لیک دې غلط کاسته ورکو څه وکم؟ غلی شه، چوپ شه. ما خو هغه لیک ولیکه، ته دې هم خپل وسه لیک ولیکه، پوه شوې؟ ته اوس هم خاندې؟ په ما لاندې وهې همدلته به دې ته پښو لاندې کړم. درته وایم مه خانده، مه خانده که نه، مه خانده. ودې وژنم. دلته راشه تاتو. اوس دې ووژنم، څه در سره وکم؟ ها کم عقله. ځه لاړ شه، ورک شه. که بل ځل داسې کار وکړي له دې نه به لویه سزا ورکم. ته هم خپل زوی باندې پام کوه. خدای دې درنه راضي شي. نوره دې مور مه خفه کوه، نه غواړم ستا په اړه بل ځل شکایت وشي. علي ته څه کوې ها؟ غواړې د خپل پلار په څېر شې؟ د ځان په اړه فکر وکړه. غواړې خپل راتلونکی خپله خراب کړې؟ تېر وخت او راتلونکی دواړه زما دي. او هو تاسې غواړئ زما پلار ته قتل ووایئ؟ علي موږ پوهېږو چې پلار دې بې ګناه دی، ځکه یې خپل ځان تسلیم کړه. ته د نورو په اړه هېڅ اندېښنه مه کوه، پرېږده یې. د هلک فکر مه خرابوه. له ده سره ښېګڼه نه بدي کوې. ولې؟ دروغ وایم؟ جابر په خپله ځان تسلیم نه کړ. علي هوښیار دی او پوهېږي چې څوک رښتیا وایي او څوک دروغ. سلیمه، مراده، هسې هم د خلکو مخکې رسوا شوي یو. تاسو هم نور جنجال مه کوئ. زویه راځه چې کور ته لاړ شو. کور ته ځو؟ د څه شي کور ته؟ هسې نه هم دا هر څه ستا له امله کېږي مورې. علي سهرا مېرمنې تاسې مه ځئ. هسې عملي ډېر غوسه دی، هر څه چې ووایي ستاسې خبره نه مني. زه به هغه ته قناعت ورکړم. ښه به وي چې بیرته سوریې ته لاړه شم. خو سهرا د جابر د تره زوی حسین ځای مو پیدا که ښاغلی. هغه هڅه کوي چې زما ژوند خراب کړي، ته یې نه وینې؟
صبر وکړئ داسې مه کوئ خدای دې ته ووایي جابره زموږ ټول ژوند دې تباه